د حضرت ابي هريره رضی الله عنه سره روایت دی و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یلج النار رجل بک من خشیت الله. کم سړی چې یوازې تنها د الله تبارک وتعالی د خوف څخه وژاړي، د الله د بیرې څخه وژاړي. په بل حدیث شریف کې په دې حدیث کې هغه توري نشته، په بل حدیث شریف کې دا توري شته چې یوازې سړی تنها یوازې سړی د الله تبارک وتعالی د خوف څخه وژاړي چې الله زه په تا ملامت یم، زه ګناهګار یم، ته رب العالمین یې، نو د الله دپاره سړی وژاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کله چې مؤمن مسلمان د الله د رضا دپاره وژاړي، په هغه بل روایت کې دا توري راغلي دي چې صرف او صرف د مؤمن مسلمان د سترګو څخه دونه اوښکې راتوسي لکه د مچ سر، دونه وړه اوښکه د یو مؤمن مسلمان د سترګو سره توسي د الله د خوفه څخه، د الله د بیرې څخه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله جل جلاله د بیرې څخه دا رقم ژړل د یو دویم یو سړی د الله جل جلاله په لار کې په دوړو باندې سپیره سو. مثلا اسانه مثال یې دا دی، یو سړی د علم په سفر باندې روان دی خو د الله دین زده کوي، نو په دوړې ورباندې ولوېدې، په دوړو باندې سپیره سو. یو سړی دی د دعوت لپاره روان دی، د الله دین وایي چاته رسوي یا خپله د الله دین زده کوي، په دعوت کې روان دی، په دوړو باندې سپیره سو. یو سړی مجاهد دی، په جهاد کې په دوړو باندې سپیره سو. یو سړی عمره کوونکی دی، عمرې ته روان دی، په دوړو سپیره سو. یو سړی حج دی، حج کوي، په حج کې په دوړو باندې سپیره سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله تبارک وتعالی نه جمع کوي دا دوه شیان چې پر مؤمن مسلمان دی د سترګو څخه اوښکې راتوسوي د الله د خوفه څخه، او بیا دې د ده په سترګو باندې د جهنم اور لګېږي، دا نسي کېدلی. او یا مؤمن مسلمان په دوړو باندې د الله په لار کې د الله د دین دپاره، د الله د دین د ساتنې دپاره په دوړو باندې سپیره سو، او بیا دې دغه انسان د جهنم په اور باندې هغه ځای دی بیا د جهنم په اور باندې سوځي، دا نسي کېدلی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي مثال وایي دا دونه ناممکنه خبره ده لکه د یوې غوا یا وښي یا میږي یا بزې څخه چې شیدې راولوشي سړی او بیرته دا شیدې د دې په تیانو کې لوېدل، د دې په غولانځو کې لوېدل، ناممکنه خبره ده. د مؤمن مسلمان د الله د خوفه څخه ژړل او بیا د ده په سترګو باندې د جهنم اور هم داسې ناممکنه دی. او یا د یو مؤمن مسلمان د الله دپاره، د الله د دین دپاره په دوړو باندې ځان سپیره کول او بیا د جهنم اور باندې لګېدل هم داسې ناممکنه خبره ده. ځکه زما ورونو دا ډېر بهترین عمل دی. کله ناکله داسې موقع ځان ته برابروي یا داسې ځای ځان ته برابروي چې هلته ته د الله جل جلاله د خوفه څخه ستا در سترګو اوښکې راتوسي او ته وژاړې. ګورئ دا یقیني خبره ده، موږ ټوله ګناهګاره یو، ټوله ګناهګاره یو. دا هم ګناه ده چې سړی د لمونځ پر خپل ټیم باندې نه وکړي. صرف دا کبیره ګناوي خو ګناوي نه دي، دا هم ګناوي دي. د مؤمن مسلمان سره بغض ساتل دا هم عظیمه ګناه ده، د مؤمن مسلمان سره حسد کول دا هم عظیمه ګناه ده. یو سړی په یو ګناه باندې خبر نه دی، تا په خپل دماغ کې د ده دپاره د ګناه فکر کوي او دا ګناهګاره دی، په دې دا ګناه کوي، دا هم عظیمه ګناه ده. خو دا ټولې ګناوي دي او هېڅ یو مؤمن مسلمان د دې څخه خالي کېدلی نسي. د معاشرې ژوند دی، کله سړی د چا څخه خوا بدی، کله څنګه کله څنګه. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ډېره ښه طریقه دا راوښوله چې موږ باید چې یو صدقه د ځانه سره یوازې الله تبارک وتعالی ته کښېنو، د دعا په صورت کې، د خپلو ګناو د یادېدلو په صورت کې، او په خپل ژوند باندې د ارمان کولو چې ته وګوره خلکو نیکانو صالحینو څونه د الله په دین کې ځان ستړی کړی دي، او موږ بیا څونه د الله تبارک وتعالی په مخالفت کې ځان ستړی کړی. در سترګو اوښکې راتویول دا بهترین عمل دی. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته توفیق رانصیب